سپین بولدک په باره کې خلک ډېر دغه کې ګوري. سپین بولدک کې چې د پاکستان او د افغانستان کوم جنگ روان دی، موږ په ولسونو هغه طرف ته او دې طرف ته خفه کیږو. په دې ځان پوه کوي چې زمونږ ولسونه هغه طرف ته پراته دي او دې طرف ته چې یو وخت هغه طرف ته او دې طرف ته کنډمیږي، موږ په ډیر زیات دا کوو. خو زه یو خبره کوم چې ما مخکې دا خبره کړې ده، قسم په خدای چې دا خو د باجوا وخت دا لایفونو کې خبره کړه چې دا باجوا ویسه د کابل په تخ کې نه کې موږ پری دي. نو دې نه دا خدا چې دې ته سبق وخو د پنجابیانو ته او سپاټک وانه واړو او ان شاء الله په هغه طرف باندې د شرا وړي او ویسه په خپل دغه ته ورنږدې کو د پلان کې وطن ته او دې دې نه لري کو. نو په هغه صورت کې دا موږ پری دي نه علاوه موږ نه پری دي. نو پرونی د باجوا دی پرون د باجوا عکس چو هغه په چپړه قواله صحیح نه मैं जनरल बाजा साहब और उनकी फैमिली से माजरत और माफी का तलबगार हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा अब कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिस पर मेरे मुल्क की दावे बदनाम हो. ها اوس ته ماته دا وایي چې د باجوا عکس په چپړه قوالو او سړی رانیولې دی او د هغې نه هغې له و چې معافي وغواړه او هغه ورته وایي چې زه ستا نه معافي غواړم ستا د فامیل نه. اوس ماته دا ووایي زه ستاسو سره دغه کوم خبرې کوم د پي ټي آی ورونو، ځکه چې تاسو خو بدلېږئ را بدلېږئ ډېر زر. کله زما خبرې ټولې تایید کړي، زما ویډیوګانې شیر کوئ ولا چې باچا کاموال صحیح خبر کوي. اوس تاسې ماته ووایه چې د باجوا عکس یې په چپړه قوالی صحیح ده، دا غلط کار شو. نو د اعظم سواتي نه پرتوګ او کمیس ایستلی چا بخښنه وغوښته، ابل ارشد شریفي چې په کینیا کې ووجلو چا بخښنه وغوښته، ابل ستاسې هغه کوم یو دغه وکړ شو هغه یې راونیو کمیس او پرتوګ یې تېنه ویستو چا بخښنه وغوښته. عمران خان یې څلور ډزې ویشتو سره د نورو ملګرو چا بخښنه وغوښته. مګرم تا خالي په چپړکه چې د باجوا عکس والی دی چې مهربانه تا نه پرېږدي. اوس د دې په مقابل کې ته ماته دا ووایه چې د دې په مقابل کې ته یو خبره کوې دا نفرت دی که دا ستا حق دی؟ دا ستا حق دی چې ته ووایې چې ته د اعظم سواتي نه پرتوګ او کمیس وباسي او د هغه ویډیو د هغه لور ته فامیل ته لېږي او تا خالي عکس په دغه وار شوی دی او دلته راشي وایي پنجابي. دا اوس د باجوا ستا ورور و، دا ستا ورور و چې ستا سره داسې کارونه وکړه. موږ هېڅکله د نفرتونو خبرې نه دي کړې پښتنو ورونو. انشاءالله زموږ اواز به جاري وي او نن ګورئ نن زه تاسو ته دا خبره بیا هم کومه چې پاکستان همداسې نه پاتې کېږي. زه ګوره زه د پاکستان خلاف نه یم، الابادي خلک زما په دې خبره باندې پوهېږي نه. موږ د ولسونو هېڅکله خلاف نه یو، که هغه پنجابی وي که هغه سندھی وي که کشمیری وي او پښتانه خو زموږ خپل ورونه دي. موږ د دغه ظالمانو خلاف یو چې موږ ته اور لګولی 15 کاله وژنې مو دهشتګرم ماري کوي تباه او بربادي مو. نن د یو کرکټ د پي سي ایل لوبه ده هغې ته هم تا نه پرېږدي، تا ته وایي چې مهربانه ته دهشتګرد دي. نو خبره دا ده چې دهشتګرم هم دې ټریننګ کوي، دا هر څه دې ټریننګ کوي. زه غواړم روا بیا لم ریکویسټ کړې دغه ګورئ ما زه یو خبره کوم چې نه تاسې پاکستانیان هستئ او نه ستا پاکستان ستاسې دی. ښه پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی او نن درته حمید راجا خلاصه کړه خبره درته دغه که ته په خبره پوهېږي بس ته پوه شه. او نن درته باجوان خلاصه کړه چې د هغې عکس وال چې دي د هغې عکس والې چې خالي ته ویډیو وکړې په چپړه کوې هغه ګناه کبیره ده. مګر د اعظم سواتي نه بېعزتي او د نورو پښتنو بېعزتي د سوات د ملکنډ د باجوړ د وزیرستان د افغانستان هغه هېڅ معنا نه لري. خو خالي د باجوا عکس چې په چپړه کوو ګناه کبیره ده. تاسو معلومات وشو لږ خپلې سترګې خلاصې کوئ. دغه د ټیک ټاک 15 دغه کنځلمارانو ته مه ګورئ چې دلته راځي صاحب مهربانه زموږ او ستاسې په منځ کې نفرتونه اچوي د خپل ویو دپاره کنځلې دي په کوټو کې ناست دي. دا موږ ته معلومات دي میدان ته هم نه راځي. زما دا خبره داسې مه کوئ چې یو ورځ راته زنده‌باد وي بل ورځ راته کنځلې کوئ. زما په دې خبرو ځان پوه کوئ. زه تاسې له په دې میډیا باندې چې دا خبرې کومه که تاسې زما یو دوه خبرې دروغ راویسي دا ټولې خبرې مې د عمران خان کړي. او زه ته یو بله خبر کوم دا د پنجاب کې دا حکومت نه دی چودرین مودرین چې دي قسم په خدای دا ټول د آی اس آی د باجوا خلک دي. یعنې تاسې ته به یې وخوښئ دا ټول دې راوسي دا به ته بیا وخوئ خالي وکړو. او دا ما چې درته واقع ویله د عمران خان او د رحمت خان نومېږي دا مې ته مشهوره واقع ویله. ښه دا چا په تاریخ کې نه ده ویلې. ما درته اوله خلکو به معلومات به خلکو ته خو اول ځل مې درته دا ویلې چې عمران خان د میوالي او رحمت خان چې و دا د پېښورو د پښتونخوا د رحمت خان سپیډ سوینګ ارش دی تو خو عمران خان په دې واغستو. د عمران خان کې غلطي نه چې عمران خان به ګنې یاره په دې کې غلطي وایي عمران خان په دې پوهېدو چې خو عمران خان په دې واغستو چې هغه د میوالي او رحمت خان په دې نه اغستو چې هغه چې و په دې نوم کې خدای دې چې په دې نوم کې غلط شمه نو دی په دې نه اغستو چې دی د پېښورو یعنې تر 1989 وګوره د نن نه تقریبا 11 او 23 کاله مخکې پښتانه د پاکستان په کرکټ ټیم کې چا نه پرېښوده. بالکل چې هر څومره به ته ښه بالر وي ښه بیټسمین به وي ښه کیپر به وي ښه پلیر به وي خو د پاکستان په ټیم کې تا ته ځای نه و. ټولو پنجابیانو پرې قبضه کړې وه. خو دې دغه عمران خان دا د کرکټ هغه دغه مې بیا خلک وایي چې صفتونه یې وره صفت په خپل کوم شی صفت لري هغه بالکل دا خدمت کړی وروره په کرکټ کې. ما راته ویلي چې ذاکر خان یې راوستو کبیر خان راغی
داسې نور ډېر ښه پلیران راغله د پاکستان په کرکټ ټیم کې او دې نه غوښته پنجابیانو چې دې ته ښه دا کسان